مونږ سره دلته څلور مختلف څلورزولیانې دي او زه تاسو دا غواړم چې تاسې دا وګورئ، دغه څلور واړه څلورزولیانې وګورئ او معلوم کړئ چې دغه دریو څلورزولیانو کې کوم یوه څلورزولي دغه شین یا دغه زرغون رنګ څلورزولي سره مساوي مساحت لري. نو ویډیو ودروئ او د دې کوښښ وکړئ. نو موږ راځو دغه زرغون رنګ کې چې کومه څلورزولي رسمه شوې دا موږ ګورو او دا شکل یې لږ څه بدلو را بدلو کیدای شي د دغه شکلونو څخه کوم یو سره یو شانته شکل یا مساحت جوړ کړي. نو زه راځم که چیرې دلته دغه تور خطونو سره دلته یو خط کش کم او یو خط دلته کش کم، نو مونږ ګورو چې دغه زرغون شکل یا زرغون څلورزولي د دریو برخو څخه جوړه شوې. یو دا مستطیل دی او یو دا مثلث دی او بل دا مثلث دی. اوس د پام وړ خبره په دې کې دا ده چې دغه دواړه مثلثونه دواړه یو بل سره مساوي دي، دواړه یو شکل لاسته راوړي. دا لکه دې ځای نه داسې دا مثلث دا او ورسره دغه مثلث دا دواړه سره یو ځای کیږي او دا یو مستطیل جوړوي، یعنی دغه پورتنی شکل دا یو شکل دی. که چیرې زه تاسو ته وښیم چې دا شکل څه رقم دی ته کیږي، که دا برخه شکل دا زه پورته خواته داسې واړومه داسې یو شکل ترېنه جوړ شي او اوس دغه برخه او دې ځای نه یې راواخلمه دلته یې راوړم او دې کې کېږدم. نو دا دواړه دغه نیمایي دغه مثلث او دا مثلث دواړه دلته سره یو ځای شول، دې نه یو بل مستطیل جوړ شو. نو دا دواړه مثلثونه یو ځای شول، دا کوچنی مستطیل یې دلته جوړ کړو مونږ ته. اوس مونږ کولی شو چې وښیو چې دغه مستطیل یا دغه څلورزولي چې ده دې نه څه شی یا څومره مساحت دې نه جوړیږي. داسې دا یو مستطیل مونږ ته په لاس راغی. مونږ څه وکړه دا مثلث هم راواخیسته دلته مو کېښودو دې سره، دلته کوچنی مثلث بل و، دواړو نه یو مستطیل جوړ شو، ټول سره یو ځای شو، یو مکمل شکل مستطیل یې جوړ کړه. اوس راځو د دې مساحت شمارو. مساحت شمارلو دپاره راځو مونږ دغه څلورزولیانې چې دي کوچنی کوچنی دي دا پکې شمارو. د شمار لپاره لنډه طریقه مونږ دا کوو چې رنګ راخلو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. دا ټول څو شو؟ 20 واحدونه شول. نو معنا چې د مساحت 20 واحد مربع دی. او یا لنډه طریقه مونږ داسې هم کولی شو چې مونږ راواخلو دا وشمارو څو دانې دي 1 2 3 4 او داسې څو دي 1 2 3 4 5. نو 5 په 4 کې څو کېږي 20 کېږي. نو موږ لیکو چې د دې مساحت څومره دی 20 واحد مربع دی. ښه اوس راځو دا نور شکلونه ګورو چې د دوی مساحتونه څومره دي. که دې ګلابي رنګ کې چې رسم شوی دی څلورزولي ته راشو ګورو چې د دې هم 1 2 3 4 5 واحد داسې دی او 1 2 3 4 دې ځای پورې. نو څلور په 5 کې دا شو 20 دا شو. ورسره دلته لږ څه نور ډېر دی اضافه دی، دا برخه ورسره څنګه ده اضافه ده. نو ما داسې ښکاري چې دې سره دا مساوي نه دی، دا ترېنه لږ ډېر دی. راځو دې شین رنګ ته. شین رنګ کې ګورو 1 2 3 او دلته 1 2 3 4 5. نو 3 په 5 کې کېږي 15. دا 20 واحده دی، دا هم ورسره مساوي نه دی. سور رنګ ته راځو. دلته ګورو 1 2 3 4 او 1 2 3 4 5. نو 5 په 4 کې څو کېږي 20 کېږي. نو د دې مساحت 20 واحده دی، د دې مساحت هم 20 واحده. نو موږ وایو چې سور رنګ مستطیل چې دی یا څلورزولي دا دغه زرغون رنګ مستطیل یا څلورزولي سره څنګه ده مساوي مساحت لري.